السلام علیکم ګرانو ملګرو، ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د صحت کالي به مو په تن کړي وي. بخت الله بهار یم، حاضر شوی یم تر څو تاسې ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. هیله من یم چې زما ټول لوستونه ستاسې د خوښې او پسند وړ وګرځي. د نننۍ لوست موضوع دا ده چې څنګه کولی شو د عین له توري سره د سین توری، د سواد توری، د توی توری، د عین توری او د فی توری ګډ کړو. ډیره مهمه ده چې په دې باندې پوه شو چې یاد شوي توري په څه ډول له یو بل سره ګډیږي. راځو خپل لوست پیلوو. عین له سین سره په دوو شکلونو ګډیږي. په دې ډول یې هم ګډولی شئ. او په دې ډول هم عین له سواد توري سره څنګه ګډوو. عین د توی له توري سره عین د عین له توري سره او همداشان عین د فی له توري سره دا ډول ګډوو. که همدا لوست یو ځل بیا ولیکو تر څو ستاسې ذهن ورباندې خلاص شي. عین سین دا ډول هم لیکلی شئ او په دې ډول هم لیکلی شئ. او سواد دغه ده، توی په دې ډول لیکئ. عموما توی او سواد یو شان لیکلی کیږي، حرکاتو کې ډېر فرق نه لري، فقط سواد چې دی خاخ ورکولی کیږي او توی چې ده یوازې د سواد د سر په رقم لیکلی کیږي. خدای تعالی دې وکړي چې نننی لوست به ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي. ډېر کار ورباندې وکړئ او ډېر څه ورڅخه زده کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.